إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د جادو مبارکه اخرینی درس کې مونږ د جادوګر علامات او بعضه قباحتونه د غوی غمون بیان کړو او جادوګر بصیرتلو حکم دا مثلا مونږ تفصیلی بیان کړو. دا غینه مخکې درس کې مونږ د جادو حقیقت او باغی باندې دلایل او تفصیلی خبره مونږ کړو او په دې نانی درس کې به ان شاء الله د جادو علاج دغه شان چې په انسان باندې پیریان راځي نو دې علاج او کوو خو نو ان شاء الله د بد نظر علاج چې انسان نظر شي دغه صحیح علاج دی دا به ان شاء الله بیانو. د ټول نمخ کې دا خبره د ساتي چې یو خو هغه علاج دی چې د بیماری دراتلو وروسته انسان کوي او یو هغه علاج دی چې د بیماری دراتلو مخکې انسان کوي چې الله زما حفاظت وکړي او د بیماری به مارا نشي. نو هغه د علاج دی چې ته د دې منځونو خیال ساتي د جمع سره، نارینه به د جمع سره خیال ساتي، زنانه به په خپل وخت باندې کوي. دویم دا چې د قرآن تلاوت ډېر کول. ګوره حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک د سورې بقرې تلاوت کوي نو شیطانانو به باندې وس نه رسي. د عام قرآن تلاوت ډېر کول، د سحر او د ماښام د اذکارو خیال ساتل او د فرض مانځه نه بعد چې کوم اذکاري دا به نه پرېږدي. دغه شان چې کومې دعاګانې راغلي دي په شریعت کې د هر ځای خپله دعا ده او خپل ذکر دی، دغه یاد ساتل او په الله باندې مضبوط یقین ساتل چې الله زما حفاظت کوي او د ګناهونو نه ځان لرې ساتل. چې کله د یو څو خبرې په تا کې وي نو د الله په حکم سره به ته د دې مرضونو نه بچي، که هغه جادو دی، که هغه بد نظر دی، که هغه پیریان دي، الله به ستا حفاظت کوي. چې د دې خبرو خیال دې نه ساتو نو بیا شیطانان ستا خواوشا کې ډېر ګرځي راګرځي نو په دې مرضونو کې به بیا مبتلا کېږي. غالبا که تاسو خیال کړی نو د دې جادو دا مسله د پیریانو دا مسله اکثر به بېدینو خلکو باندې راځي. کله نه کله به دیندار هم راتلی شي خو اکثر دا په بېدینو خلکو باندې راځي. ولې ځکه چې هغوی د دین نه لري نو هغوی ته دا مسلې ډېرې راځي. دا اوس هغه علاج دی چې د بیمارۍ د راتلو نه مخکې دی، یعنې په سړي باندې بیماري نه ده راغلې، هغه له پکار چې دا کارونه وکړي چې الله د دې بیمارۍ نه ساتي. ښه بیماري په انسان باندې راغله نو د هغې نه بعد بیا علاج. هغه علاج دی د جادو د اثراتو د ختمولو یو طریقه ده په دې انسان باندې دم اچول او دا ټولو نه غټه او اوچته طریقه ده چې په انسان باندې دم واچولی شي او د دې سره الله سبحانه وتعالی د جادو هغه اثرات چې د هغه ختموي. خو هغه دم نه چې د هغې په معنی باندې انسان نه پوهېږي او په هغې کې داسې الفاظ استعمالېږي چې هغه د شریعت خلاف وي یا په هغې کې شرک وي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عوف بن مالک الاشجعي رضی الله عنه. هغه وایي چې موږ به د جاهلیت په زمانه کې د دمونه اچول، کنا نرقي فی الجاهلیه، یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې به موږ د دمونه اچول، څه دعاګانې به موږ غوښتې د الله نه. نو یې موږ رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کیف ترى فی ذلک یا رسول الله، دغه دمونه مبارکې څه رسول صلی الله علیه وسلم ته وی ما ته دغه خپل دمونه وښایي تاسو به څنګه دمونه اچول. لا بأس بالرقى،
په دم اچولو کې څه حرج نشته ما لم یکن فیه شرک، خو دا خبره ساتئ چې شرک پکې نه وي. نو چې شرک پکې نه وي او په دې الفاظو یې سړی پوهېږي نو بیا صحیح ده. نو دا خبره یې د ساتئ. علما وایي چې هغه دم چې هغه مشروع او شریعت د هغې اجازت ورکړې ده په هغې کې 3 شرطونه لازم دي. په هغې کې 3 شرطونه لازم دي. اولنی شرط په هغې کې دا دی چې په هغې کې به شرک نه وي. لکه اوس یو سړی په چا باندې دم اچوي او په هغې کې غیر الله ته چغې وایي، لکه یا علي مدد، یا فاطمه مدد، یا رسول الله مدد. دا قسمه دمونه اچول دا حرام دي او شرک دی. دویم شرط په هغې کې دا دی چې دا به په عربۍ ژبه کې یا په داسې ژبه کې چې د هغې په معنی باندې انسان پوهېږي. او دا کوم چې کوډګر غونته کېږي او بېدینه او بد اعتقاد والا خلک وي، نو هغوی چې دمونه اچي د هغوی په دمونو باندې څوک نه پوهېږي، سمنتر غونته کې وایي. نو دویم شرط هغې دپاره دا دی چې دا به یا په عربۍ ژبه کې یا په داسې ژبه کې چې ته یې په معنی باندې پوهېږي. او دریم شرط به پکې دی چې ته به دا عقیده ساتې چې شفا ورکوونکی الله سبحانه تعالی د خدای یو سبب دی. دا عقیده به ساتې. او دا سره اهمه خبره یې د ساتئ چې کله هم ته تجربه کوله نو په تجربو باندې الله شفا نه ورکوي. ته به دا یقین ساتئ چې په دې قرآن کې الله شفا اچولې ده. نو ته بیا یو څو ایتونه په دې مریض باندې ووایه ګوره الله سبحانه تعالی ولا شفا ورکوي. خو موږ خو تجربې کوو که نه، په تجربو کې الله شفا نه ورکوي. اول به ډاکټران وګرځي ښه پیسې هر څه ولګي، بیا د هغې نه بعد چې دی نه په مولوي صاحب پسې او پلاني صاحب پسې لاړ شي او هغه ته وایي چې په ما باندې دم واچوه. نه، دا دې تجربې کوي، په دې تجربو کې الله شفا نه ده اچولې. ته به دا مضبوط یقین ساتې چې الله سبحانه تعالی د دې قرآن د لاسه ماله شفا راکوي. چې کله ستا یقین مضبوط و نو بیا ته ګورې چې الله سبحانه تعالی څنګه شفا درکوي. دا یو اهمه خبره نسه یاد ساتئ. بله یو د فایدې دپاره دا خبره ته کومه چې دا دم اچول دا په یو انسان پورې خاص نه دي، بلکې انسان په ځان باندې پخپله دم اچولی شي. او دا غوره طریقه ده چې سړی په یو پسې ځي او بل پسې ځي. او دا قرآن کولاو که زباني ته نه یځي په ځانې وایه. او زموږ د عقیده جوړه شوې ده چې نه، د دې بعضو خلکو په خوله کې خاص څه خاصیت دی او د ده په ژبه کې خاصیت دی چې دی ووایي نو ښه ده. دا قرآن راواله به ټول قرآن کې شفا ده او په ځان باندې وایه، الله سبحانه تعالی به پکې شفا واچي. دویمه خبره دا ده په دې کې ګوره اجازې نشتي. ګوره دا کم خلک چې دا خبره کوي چې پلاني وله اجازه ورکړې ده او دا پیران دي او دا داسې دي او دا دغه دا ټولې پالتو خبرې په دې کې هېڅ اجازه نشته. اجازت شریعت ټولو خلکو له ورکړی دی چې چا ته قرآن یادي او چا ته دعاګانې یادي اوس په ځان دې وایي دا اجازت دی که نه. نو دا د تجارت دپاره یې دا پاڼې ماڼې راویستې دي چې زه پلانې او پلاني له اجازت ورکوم د دې کار. دې کې اجازت څه شي ته وایي؟ هیر وایي د پلاني خواله ځو د هغه سره په دې کې اجازه ده. د سلفو په وخت کې دین د مشرانو په وخت کې دا قیسې نه وي چې د پلاني سره اجازه ده او پلاني سره نشته. خو چې چا ته قرآن یادي، چا ته اذکار یادي او خپل مسلمان ورور ته فایده رسولی شي. رسول صلی چې حدیث کې وایي او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر رضی الله عنه، وی رسول صلی چې من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه. تاسو کې چې څوک خپل ورور ته فایده رسولی شي، یعنی دم بیا اچولی شي، فایده دې ورته ورسوي. نو په تاسو کې چې څوک هم فایده رسولی شي او طاقت یې طریقه وله ورځي نو ودې کې دې کې رسول صلی خدا نه دی ویلي چې چا سره اجازه وي هغه به دم اچوي او چا سره اجازه هغه به قرآن وایي، چا سره اجازه هغه به ذکر او دعاګانې وایي. دا په اصل کې د تجارت یو لارې کولاو کړې ده. که داسې تا ته ووایي چې هر سړی په ځان باندې دم اچولی شي، بیا ته دغه اجازې وله خواله ورځي، بیا خو یې نه ورځي که نه، اجازه دې وله تاسو نس کړه ټوله. نو دا په ځان باندې په خپله دمونه اچوي. بل ستا د مور پلار دی، ستا رور دی، ستا خور ده، دوی ته وایي په ما باندې دم واچوه. دی به لازم په یو کس پسې ځي. خو بیا به عام مولا پسې نه ورځي چې کوم جومات کې مثال کې نږدې مولا هغه پسې نه ورځي، نه په داسې مولا پسې به ځي چې د هغه سره څه
اجازه په دې کې اجازه مجازي نشته موږ سره جو اجازه ده چې لړم چاله ټک ورګي نه داغي اجازه موږ سره ده دا به بیا خاص اجازه راوځي د دې لړم ځان له بیا داغي دم یو څه الفاظ چې کوم نه د قران او نه د حدیث او نه د ذکر په شریعت کې راغلي چاته یاد دی ها هېړبل بیړبل غاڼې جبل اوس دا ګوره د دم دی هېړبل بیړبل غاڼې جبل دا اوس د کوم ځای دم دی دا په قرآن کې دی دا په حدیث کې دی دا په کوم ځای کې راغلی دی د صحابه کرام ویلی دی دا قسمه دمونه حرام دي چې لږ ساعت مخکې ما خبره وکړه بل چاته یاد دی دا به کوم وي ته ته یاد دی د تور مار مار د چمچمار مار مار د خامار مار خونې سټونه د تورتاجي بابا په غاړه دا چې ماري و چې راغلی خدا ته به پتا چوله څه دې به و د تور مار مار د خامار مار چمچمار مار او که خونې د سر د انسان سټونه د تورتاجي بابا په غاړه دا زمونږ معاشره ده او دغه اجازه ویلې دي بل چا ته صدم یاد دی ایاکم وترانی وتراکم وترکم چرو برانی ده دغه اجازه ولا کار بعضوی موږ سره وي خاص اجازه ده چې لیونی سپی دی و چې دغه موږ سره خاص اجازه ده د لیونی سپی موږ سره خاص ده څوک وي چې مچۍ دی و چې دغه موږ سره خاص ده او څوک وي چې د ماشوم جبې وشي نه دغه زموږ سره خاص ده او د ځان نه خاص کړي دی او تجارت روان دی اجازه دی او کته وبره دا ټول پالتو خبرې او دا قسمه دمونه د په شریعت کې سره شتینه د کم چې اوس منګه وي او د رونو ذکر کو د سې دم دی په کوم ځای کې دا راغلی دې قسمه خلکو نه بزان لري ساتي لنډه دا چې ما دا خبره کوله چې د دې خبرو څه اصل نشتی چې پلاني سره اجازه ده او د شیخ سره بیعت کړی دی دا ټوله ګمراهي ده دا دم اچول د الله نه سوال کول دي دعا غوښتل دي کنه او الله سوی وقال ربكم ادعوني استجب لكم او تاسو رب دا ویلي دي چې زمانه دعاګانې غواړئ ما ته سوالونه کوئ زه به ستاسو سوالونه قبول کړم دا خو ټولو ته الله ویلي چې نه دي چې فلاني سره اجازه هغه له به ورکوم نو یو طریقه د جادو د ختمولو دا شوه چې ته به د انسان باندې دم واچې او دا ټول نو اوچته طریقه ده دویمه طریقه دا ده چې دغه جادو زی انسان معلوم کی چې دا په کوم ځای کې کېدی شي معلوم شي کېدی شي معلوم نشي خو کوم معلوم شو یو خدای دغه جادو برو بس کولا وبای نور مونږ د خبر په مخکینی درسونو کې کړي و چې د قران کې الله دې سره چولې د جادو غزیر معلوم نشي خو الله به د جادو غسرات سکی اب ختم کی حکم بالفرض معلوم شو لکه پر رسول صلی الله علیه وسلم جادو شی مونږ خبره ذکر کړي و کنه پر رسول صلی الله علیه وسلم جادو شی او غبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزه الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم به رسول صلی الله علیه وسلم کولاو کو یی کوی ته گزار کو یی وسې زوغه جادو چې کوم درېمه طریقه ده چې انسان بس دوايانې استعمال کی لکه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوه لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل وبه حدیث کې راځي من تصبح 7 تمرات عجوه چې کوم سره هر سحر ودانی کجوري خوري عجوه معروف کجوري چې دا کجوري سو خوري ودانی هر سحر نو الله سبحانه وتعالى به د حفاظت کوي زهر او جادو به د نقصان نه رسي نو دا یو طریقه شو یو علاج شو دغه شان دا یو علاج دی چې و پانی د بیرو رواخلی او هغه میده کې او به وبوته واچي او داغې نه بعد آیت الکرسی پیوه د اخرنی 3 سورتونه پیوه او بیا دغه وبو باندې چې د انسان ولم به د دې د لاسم الله سبحانه وتعالى د جادو هغه اثرات
ختمي. دغه شان یو طریقه د جادو د ختمولو دا چې په کم ځای باندې د جادو اثرات ښکاري هغه ځای له حجامه وکړي. حجامه ده چې دغه ځای نه وینه وباسي. نو کیدای شي د دې وینې وتو سره دغه بد اثرات چې کم دي د جادو هغه څه شي هغه ختم شي او په دې وینه کې دغه جادو هغه خباثت هم ختم شي. او بعض کتابونو کې د روایت راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو شو نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل سر حجامت کړو. رسول صلی الله علیه وسلم په خیالاتو باندې اثر کړو. هغه موږ خبره ذکر کړو. نو په خیالاتو باندې چې انسان اثر وشي د سر سره تعلق ساتي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د سر حجامت وکړو. حجامت دغه حجامت ته نه وایي دا چې ګیرې خري. حجامت مطلب یعنی خکر لګول یعنی وینه ویسته د یو ځای نه. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی شفا اچولې ده. بیا کوم سړی چې علاج کوي د دې لپاره یو څو خبرې اهمې دي هغه ځان سره یاد ساتئ. اولنۍ خبره دا ده چې د کوم سړي خواله ته ځي علاج لپاره چې د عقیده د سلفیت عقیده او د عقیده د قرآن او د حدیث عقیده په دې کې د توحیدي چې ستا عقیده او ستا منهج خراب نه کړي. نو کله چې ته په یو دې سړي پسې لاړ شي چې هغه خپل عقیده خرابه ده نو ستا هغه به خراب وي. لکه دا دمونه چې لږ ساعت مخکې ذکر کړی شو دا ټول د هغه خلکو دمونه چې د هغوی عقیده د سره شتي نه او د چا عقیده چې په رب العالمین باندې مضبوط وي هغه نه د دمونه په چا باندې داسې اچي او نه دا مني هغه. نو اولنۍ خبره دا ده چې دغه سړي عقیده به برابري او په دې کې به توحید وي. دویمه ده کوم سړی چې علاج کوي دغه به دا مضبوط عقیده وي چې د الله د کلام اثر کوي په پیریانو باندې او په شیطانانو باندې. ملک صاحب مخکې وویل کنه چې تجربې په نیت باندې کې ښه مضبوط یقین به ساتي. بله خبره پکې دا ضروري ده چې دې سړي ته د پیریانو او د شیطانانو په باره کې څه نه څه علم وي. نو کوم مثال کې په سړي باندې پیریان مسلط شوي د پیریان خبرې شروع کړي نو دی بیا مخې ته څه به کوي څه به نه کوي دا دته پته نشته. نو دا خبره لازم ده چې دته د پیریانو او د شیطانانو په باره کې لازم څه نه څه علم وي. بل دا خبره مستحب ده چې د واده شوی چې واده شوی نو دې که زنانه خواله راشي علاج لپاره نو د حرام کار طرف ته به د سوچ نه ځي. دا غوره خبره چې کوم سړی علاج کوي چې د واده یو دا خبره پکې ده چې د ګناهونو ځان لري ساتي. چې کله دې د ګناهونو ځان لري ساتي او الله ډیر یادوي د الله ذکر کوي نو الله سبحانه تعالی به د په جبه کې او د په دې دم کې به الله سبحانه تعالی چې برکت اچي. دا سره اهمه خبره چې څومره یو سړی دینداري او الله سبحانه تعالی ته نږدې نو دومره د دم هغه اثر پکې چې الله سبحانه تعالی. بل خبره دا اهمه خبره ده چې نیت به خالصي چې د زړه چا رضا لپاره کومه د الله سبحانه تعالی رضا لپاره کومه. او نن سبا خو د خلکو تجارتونه جوړ کړي پلاني زی ته ورشه هغه 50,000 روپۍ لري او پلاني 100,000 روپۍ لري پلاني 100,000 او قسم شي نه راوتی په انټرنیټ په تاسو لري دغه دمونو د طریقې او د بوتلونو وې سرونه کولاو کې د دې ځګ سپیکر کې لګي او هر سړي بوتل نه سر کولاو کړي به یو چوفو کې د ټولو تلش او هر سړی د کم ځبانی چې دغه تکلیف د باغ زیری لاس کې دی د بلګي او باز پکې دمونه چې په ټلیفونونو باندې او څوک لګي دی په انټرنیټ باندې علاجونه کوي ټول تجارت دی. هیڅ د نیت نشته چې الله راضي کوم یا په دې نیت نه لګي چې مسلمانانو سره مرسته کوم مسلمان باندې تکلیف راغلی د سره منډه هیڅ خبره نه کړي تعالی صدر کې ته دغه والی تاسو خبره نه په دم باندې پیسې غسته د جایز دي. خود دې نه دي تجارت جوړول چې هغه ته به ریټونه کې دی او غریب سړی راشي هغه د غزینه شړی او هغه علاج نه کې دا مطلب چې دې سړی نیت د الله د رضا لپاره نه. نو چې څومره یو سړی دینداري دومره به د په دې علاج کې الله سبحانه تعالی اثر اچي. چې څومره ته رب العالمین ته نږدې وي دومره به ستا په دې علاج کې چې اثر وي. د هغې نه بعد بیا دا خبره یې ساتئ د علاج کولو نه مخکې یو څو کارونه لازم دي په هغه انسان باندې کوم چې علاج کوي د داسې سړي چې په هغه باندې جادو وي او یا به پیریانې. اولنۍ خبره دا ده چې کوم ځای کې چې دی ناسي هغه به
داسې ځای چې هلته مثال کې تصویران نه وي سپي پکې نه وي چې ملایک خو ته کم سے کم راځي که نه دننه او دا فرق دی په کوډګر کې او په صحیح مسلمان کې چې ته د هغه خواله ورشي علاج دپاره نو هغه په یو ښکلي کمره کې ناستي کیدای شي په جومات کې ناستي خو په یو مزدار ځای کې به ناستي او په دې کوډګر او په دې تعویذونو والا پسې چې ورشي نو دوی به په یو توره تیاره کې ناستي اکثر به پکې تصویران جوړن کړي یا به هډوکي جوړن کړي یا به پکې لوګي خیږي یا به څه عجیبه عجیبه لیټونه لګولي یا سور یا شین څه عجیبه عجیبه لیټونه لګولي نو پوه شي چې دا خبیث انسان دی نه ځان لرې ساتئ ناولنی کار دا دی چې د کوم ځای کې چې ته ناست دا داسې ځای چې کم سے کم ملایک خو ته دننه راځي که نه دویمه خبره ده دپاره دا پکار ده چې اولنی تپوس د دې مریض نه به دا کې چې کوم تا پسې علاج له راغلی چې تا سره تعویذ څه شی غوښتي نه که نه لکه دی وایي چې او ما سره تعویذ شتي نو بیا دا علاج په تا باندې اثر نه کوي دا تعویذ به لرې کې ته به یې ګوره چې الله سبحانه تعالی څنګه شفا درکوي نو دې کې به دا فایده وشي چې یو خو کیدای شي که د تعویذ د لاسه به داسې اثر شي یا به ختم شي دویمه ده چې عقیده دې وله صحیح کړه نو دا به ته اولنۍ خبره وکړي چې څه شی خو رښتینه تعویذ دی نه ما سره نشته کور کې خو دې څه نه دي ایښودي زما نه مخکې به چا پسې خو علاج له نه یې تللی که ته د هغه خواله علاج له تللی او هغه تاله څه درکړي سره کور کې پراته خو نه دي که وي چې او پراته دي ورته دا به ختمې دا به لرې کوې چې دا یې لرې کړو په تا باندې به علاج اثر کوي دغه شان دا خبره پکې هم ده چې دغه ځای به د سندرو او د ګناهونو نه پاک ځای او چې څومره دا ځای د ګناهونو نه پاک وي دومره به د علاج کې الله سبحانه تعالی برکت اچوي دغه شان چې دا سړی تا سره کینی او کوړمه یې راشي نو اولنی کار دا پکار دی چې دوی له د عقیدې درس ورکول پکار دا اوس موقع د ستا خواله راغلی او بیا کیدای ستا خواله رانشي لکه یوسف علیه السلام جیل ته لاړ نو څو کسانو سره به جیل کې 2 کسانو سره به جیل کې هغوی خوب ولیدو رالو په یوسف علیه السلام پسې او موږ ته د خوب تعبیر وښایه نه تعبیر نه مخکې هغه هغوی له دعوت ورکړو د عقیده یا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله وی اې د جیل مرګرو د یو الله بندگی خده کنه دی ډیر شو الهو او د دې بوتانو د دې بندگی خده نو هغه د پدره یوسف علی السلام د پدره چې اوس د ماته محتاج دي ځکه دوی لازم د تعبیر غواړي خو د تعبیر نه مخکې هغوی له درس ورکو دغه شان دې سړي له پکار ده چې دی اول هغوی له درس ورکړي د عقیدې چې دا مرضونه د الله له طرفه راځي او په دې کې به تاسو غلط علاج نه کوئ چې هغه زموږ د عقیدې خلاف وي د هغې نه بعد دا خبره به ورته بیان کړي چې ګوره یو د جادوګر سړي علاج دی او د کوډګر علاج دی او یو زما علاج دی زه چې کوم علاج کوم دا به د قرآن په طریقې چې په هغې کې الله سبحانه تعالی شفا اچولی ده او دې باندې به هغه دعاګانې موږ وایو چې کومې معروف دعاګانې یا اذکار دي او کوم خلک چې کوډګر دي یا جادوګر دي د هغوی د علاج طریقه داره دا خبره به ورته واضحه کړي د هغې نه بعد یو څو تپوسونه به د هغه سړي نه کې په چا باندې چې د جادو اثرات ښکاره کېږي لکه یو سوال دا شو مثال هسې سوالونه خو ډېر دي خو هسې مثال دپاره لکه یو سوال دا دی چې آیا ته زناور په خوب کې وینې هغه وایي چې او زه خوب کې زناور وینم ښه څو زناور په خوب کې وینې او آیا هر پیر لته دغه زناور اینی او که نه ته داسې خوبونه اینی چې ته پې یېرېږې دا ټول تپوسونه به ته کوې ته داسې آیا ته به خوب کې داسې اینی چې ته د یو اوچت ځای نه راولېږې یا ته به خوب کې دا اینی چې ته به یو داسې لار روان یې چې په هغې باندې خلک یېرېږي او داسې به ځي د هغه نه به یو څو تپوسونه نور کوې لکه مثال شو یو سړی چې ولې دې را تپوسونه کوي چې ته زناور اینې او که نه نو اوس یو سړی دی هغه په خوب کې ماران اینی او هر خوب کې هغه 2 ماران اینی او همدغه ماران په مخه اینی نو د دې انسان دا فایده راوستی شي چې تجربه یي چې دې سړي باندې 2 پیریان مسلط شوي دي څو پیریان دي 2 دا به هسې د هغه تجربې نه دا خبره معلوموي نو دا یو څو تپوسونه به لازم کې په دې کې دا تپوس ګوره نشتي چې ستا د مور نوم هغه څه دی
د مور نوم تپوس د دې مسله موږ په تیر شوي درسونو کې واضح کړې وه چې دا تپوسونه چا کول دا قسمه ګډوډ تپوسونه نو پوه شي چې دې سړي عقیده هغه خرابه ده. دغه شان د علاج نه مخکې مستحب طریقه دا چې سړی چاردامو کې اودس وکړي، ځکه چې پرې اودس کې الله سبحانه وتعالی برکت اچولی او چې دې پاک کینی نو د قرآن به ډېر زیات اثر کوي. دغه شان یو طریقه دا ده چې یو زنانه راشي علاج دپاره، په ما باندې پیریان دي یا په ما باندې چا جادو کړی، نه ډایرک به دغه علاج نه شروع کوي چې بس ډایرک کښېنه او علاج وله شروع کړي. لکه څنګه چې زموږ په دې ملکونو کې لیڼونه لګېدلي، مولوي صاحب یو ورځ خاص کړي د جمعې جمعرات هفتې او دا لرې لرې نه خلک پسې راځي او دا لیڼونه لګېدلي، دننه ځوانشیر یوازې ناست او جنکۍ ځي راځي، څنګه ورشي به د علاج شروع کړي. نه، چې کله علاج کوي د زنانه اول به دا نصیحت کوي زنانه ته چې دا به د خپل جسم چې دی پټ کړي، د خپل نقاب به مضبوط ساتي، ځکه چې کله انسان باندې دم اچولی کېږي او په ده باندې پیریان راشي یا څه اثرات به راښکاره شي نو کله ټوپونه وایي، کله چغې وایي، کله ولیږي، کله څه او څه. نو په دې ټولو حالاتو کې چې دا زنانه بې پرده نه شي او دا ښکاره نه شي. دغه شان دا خبره اوس یاد ساتئ چې هغې پورې به د زنانه علاج نه کوي چې څو پورې د هغې سره په محارمو کې څوک نه وي. چې کله د هغې سره محارمو کې څوک نه وي نو علاج به ورله نه کوي. یو زنانه یوازې راله په ما باندې پیریان دي، بس ځه د دې علاج موږ نه کوو، ځکه چې زنانه یوازې د یو سړي سره کینی جدا او دوی یوازې ناستې نو څه د دې څه دغه شو ګرنټي به راکړي چې شیطان د دوی په منځ کې څه غلطه رابطه هم جوړولی شي. او دا لازم نه دی چې دوه درې سړي به دننه ناست هغوی نه دوه درې سړي ناست دي، هغوی ټول میلاو دي. وایي دا ښځه که دننه لاړه نو هېڅ خبره نه که دا یوازې لاړه، خو دننه سړي څو دي؟ سړي درې څلور دي، نو ښځه او سړی یوازې نه شو وایي. نو موږ وایو دننه چې رقم درې څلور ناست دي دا ټول میلاو دي. لازم به د زنانه سره به محارمو کې څوک وي. او دا زما تاسو ته نصیحت دی چې دې زنانو خیال ساتئ او هغو ته نصیحت کوئ چې داسې یوازې نه ځي راځي یو طرف ته او بل طرف ته، عقیدې هم خراب شي، د لاسه عزتونه هم خراب شي. نو خاوند، رور، پلار، زوی چې لازم ورسره څوک وي په هغه ټیم کې. دغه شان په کوم ټیم کې چې انسان علاج کوي د یو زنانه نو په دغه ټیم کې وله نه ده پکار چې پردي سړي هم ځان سره کښېني او پردي خلک هم کښېني، ځکه چې په دې کې قسمه قسم حالات راځي چې هغه به تاسو هم لیدلي چې کله به زنانه باندې پیریان راشي د هغې څه حال وي، هغه به تاسو هم لیدلي. نو په دې ټیم کې دا نه ده مناسب چې یو پردی سړی هم د ده سره خوا کې ناست او دی چې دی علاج کوي. د هغې نه به چې علاج شروع کړي نه د مریض په دې سر باندې لاس یې ښوده پکاري، الا دا که هغه ښځی نو بیا به پې لاس نه ایږدي. ښځه به لاس ایږدي؟ نه، په ښځه به لاس نه ایږدي. او په هغې باندې که ضرورت راشي او وایي چې نه ماله به علاج کې نو په هغې باندې به دم اچې سره د دې چې نظر به دې کوز ساتلی او هغې ته به ګورې نه ستا هغې ته د کتو څه ضرورت نشته، نه په هغې باندې لاس یې ښودو ته ضرورت شته. او د الله سبحانه وتعالی یره به دې په زړه کې د یو څو ایتونه زه تاسو ته ښیم. د ایتونه تجربه شوي دي. اوس یو سړی چې هر ایت دپاره به موږ ته دلیل ښیي، د هر آیت دپاره دلیل نشته، هم بعض راغلي په دلایلو کې، خو د هر آیت دپاره دلیل نشته. عام قرآن کې الله سبحانه وتعالی شفا اچولې ده. او لږ ساعت مخکې موږ سره حدیث تیر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم څه ووایي ما ته د خپل دمونه وښایه، هېڅ خبره نه ده خو چې شرک پکې نه وي. اهمه خبره څه ده؟ چې شرک پکې نه وي. نو بعضو علماو تجربه کړي، لکه یو آیت ویلی په هغه سړي باندې چې په هغه باندې پیریان یا په جادوی الله سبحانه وتعالی شفا ورکړي، نو هغه آیت بیا هغه ذکر کوي چې دا آیت وایي په دې کې الله سبحانه وتعالی ډېر اثر اچولی. نو هېڅ خبره نه. د ټول ناول په داسې بیمار باندې که ته په خپله بیماري او که په بل چا باندې دم اچې سورة الفاتحه ویل. سورة الفاتحه کې الله سبحانه وتعالی ډېر اوچت رازونه اچولي دننه په دې سورة فاتحه کې. نو یو دا چې دې سورة فاتحه د الله سبحانه وتعالی شفا ورکوي. نو سورة الفاتحه د اول نه د اخره پورې ویل. دغه شان سورة البقره د اولنی 15 آیتونه په مریض باندې ویل.
دغه شان د سورة البقره آیت نمبر 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. دوغت آیت ته دا آیت چې په مریض باندې وي نو دې کې الله سبحانه وتعالی ډېر سره چولې. دغه شان د سورة البقره آیت نمبر 133 او 134 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. دغه شان د سورة البقره د آیت نمبر 250 نواله 250 پوری آیت الکرسی چې کوم ځای شروع کیږي الله لا اله الا هو الحي القيوم. دغه درې آیتونه ویل دي کوم الله سبحانه وتعالی سره چولې. د سوره بقره اخرنی دو آیتونه د دې مبارکه احادیث مرغلي دمن بدغه انسان باندې وي. دغه شان د سوره ال عمران 13 نمبر آیت او 19 نمبر آیت شهید الله انه لا اله او دغه دو آیتونه. دغه شان سوره الاعراف کې 55 نمبر آیت ته او 55 او 56 نمبر آیت د درې آیتونه د په دغه ټیم کې انسان له پکاره چې په دې بیمار باندې وي. په سورۃ الاعراف کې د 119 نمبر آیت نواله 122 نمبر آیت پورې چې کوم آیتونه دي د ویل پکار دي. په سورۃ یونس کې 1 او 2 نمبر آیتونه د دوه آیتونه او دغه شان په سورۃ طه کې آیت نمبر 9 شپېته چې کوم دی یو کوم ویا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بدي کې جادو باسته. په سورة المؤمنون کې د یوسل 15 نمبر آیت نواله یوسل 13 نمبر آیت پورې دا آیتونه ویل پکار یا فحسبتم انما خلقناكم عبثا الى آخر السوره. درشن سورة صافات د اولنی آیت نواله د 10 نمبر آیت پورې او سورة الاحقاف په کوم ځای کې چې د پیریانو تذکره راغلي په سورة الاحقاف کې وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن نو د یو کم 10 نمبر آیت نواله د 22 آیت پورې. سورة الرحمن 3 نمبر آیت نواله 14 پورې یا معشر الجن والانس ان استطعتم دغزینه. سورة الحشر 20 نمبر آیت نواله 30 پورې. سورة الجن د اولنی نهایتونه د خطول سورت پیریان مبارکی ده او دغه شان سورة الاخلاص او سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا خاص کر د دوا اخرنی سورتونه دغه چې پر رسول سم باندې کله جادو شو نو دا سورتونه به ډیر وي الله سبحانه وتعالی جادو ختم کو. نو دا یو څو آیتونه ماته استاد په تادی کې د تجربې په دغه وي نور په ټول قران کې الله سبحانه وتعالی شفا چولې ده. خدای آیتونه چې به بار بار وي نو په دې پیری کې دنه یو زلزلہ پیدا شي. په پیری کې دنه څه پیدا شي؟ زلزلہ پکې پیدا شي. چې زلزلہ پکې پیدا شي د خبرې کوي او چې کلم یو انسان په چا باندې د ماچینو په دینیت بناچی چې د پیرې د ما سره خبرې وکي بلکې په دینیت د ماچی چې د پیرې لاړ شي. ځکه چې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن سره د ملاویدو ارمان مکوئ. یعنی څه پیدا لري چې د پیری سره خبرې وکي خو کوشش دا پکار دی چې د پیرې د بدن نس شي اوزي. خو استاد بسنګ پته لګي چې بدی سړی باندې پیریان شتي او اوس په پیرې راغی. اکثر دې سګي چې کله څوک بچا باندې جادو کوي نو پیریان به مسلط کی نو چې کله ورته علاج کې نته ته بسنګ پته لګي چې د په د باندې اوس پیرې راغی نو یو نه خدای د پیری دراتلو چې د سړی سترګې بندې او کولاوي په مخه بندې کولاوي په مخه بندې کولاوي لکه زرزري بندې کولاوي یا د سترګې به کولاو نیولي او یا دسم کې تاسو بریدلی زموږ په علاقو کې خدا مسلې ډېرې دي د پیریانو ده دسم کېږي چې د سترګو کې د تور ورک شي دسم کېږي د تور پکې بالکل ورک شي او دسم کېږي چې د سترګې کړاغې راوځي بهر ته
د سترګې بالکل بهر ته راوځي او تکې سرې شوي، نو دا یو نښه ده چې په ده باندې اوس پیریان راغلي دي. دغه شان چغې وایي او ځان وایي او اوچتېږي او راخلاصېږي، نو دا هم یو نښه د دې ده چې په ده باندې اوس پیریان راغلي. ښه چې پیریان پرې راشي نو کوم سړی چې د پیریان وباسي هغه له پکار ده چې د دې پیرین یو څو تپوسونه وکړي، که بالفرض هغه خبرې شروع کړي. زموږ خلک خو اولنی کار څه کوي؟ دا کم عوام چې دي څه ورسره کوي؟ وهي انشاءالله دا خبره به مخکې راشي چې دا کار ټول کمې خبرې چې موږ ذکر کوو دا ټول دې لپاره ذکر کوو چې یو سړي تجربه یې هغه به دا کار کوي. نو دومره وی دا انسان چې کله پیری لاړ شي نو بیا تکلیف چاته میلاویږي؟ بیا دغه انسان ته تکلیف میلاویږي هغه کم باندې چې پیریان راغلي وو. بس صرف ما یو کس لیدلی د ماشومې باندې پیریان رالو، نو ده ته په خوله کې دا چمپل ورننویستو، د هغې دغه وړه غوندې کې خوله ده، دا غټ چمپل د خولې باندې د شونډې چې دا سیډونه وشلي د وینې پرې راماتې شو. دا کومه طریقه ده؟ دا ټول د جاهلانو کارونه دي چې کله پیریان راشي د هغه نه د هغه د نوم تپوس کول، د هغه د دین په باره کې تپوس پکار. او غټه خبره دا ده چې د هغه نه به تپوس کوي چې ته دې بدن ته ولې ننوتی، بله دا چې تا سره بل څوک شتي او که نه، ښه ته د جادوګر سره متفق او که نه، او ته د جسم په کومه حصه کې. او دا خبره ورسره یاد ساتئ چې د پیري هره خبره به نه مني، ځکه چې د پیریانو په شان دروغجن قوم د زره شتي نه، چې پیري څه وایي بس خبره ومني. او دې کې دا تر فایدې لپاره ووایو، اکثر پیرې خبرې شروع کړي وایي جادو کړی د پلاني، و دې کې دا پیرې غواړي چې د هغه پلانې څه شي وران شي، و جادو کړی پلان بس دې د نور شي کمرې د ټوپک راولي ورواچي. ته چاته ویلي؟ وایي پیري ویلي. نو ته داسې دلیل شته چې د پیرې دروغ وایي که رښتیا وایي؟ څه خبره په سبب موږ ثابتوو چې او د جادو هغه کړی، صرف په دې چې پیري وایي. نو په دې خبرو کې به د هغه خبرې نه منلی کېږي. غالبا چې د پیریان چې کومه خبره کوي دروغ وایي. ښه که اوس دا پیری وایي چې زه مسلمان یم، نو بیا به ترغیب بوله ورکړي او ترهیب بوله ورکړي. ترغیب مطلب یعنی مسله به ورته بیان کې، ترهیب مطلب و به یری که ته بالفرض زموږ دا خبره نه مني الله به دله دا عذاب درکړي، که ته دا خبره ومني الله به د باندې رحم وکړي او دا ظلم نه دی جایز. که هغه داسې ووایي چې مثال کې ده زه تنګ کړی یم او داسې کړی یم او دغه انسان یې پوه کړي چې ده به ته لیدلی نه یې او خیر دی او داسې او دغه. که هغه وایي چې زه پې مین یم مثال کې، اکثر داسې هم کېږي وایي زه پې مین یم، نو دا خبره به ورته بیان شي چې د عشق او د محبت او دا کارونه څه دي؟ دا حرام کارونه دا نه دي جایز او داسې نورې خبرې. او که دی مثال کې دی کافري او مسلمان نه، نو بیا په هغه ټیم کې بوله دعوت ورکړي د څه شي؟ د اسلام دعوت بوله ورکړي. خو که بیا هم هغه وایي چې نه زه به کافر یم، نو په اسلام کې په چا باندې زور زبردستي نشته، خو بیا به درته وایي چې دې نه د دې نه به وځې، د دې سړي نه وځه. او دغه آیتونه چې کوم مجلسات مخکې ذکر کړو دغه ورپې ووایي، خصوصا سورة الجن دا نظریات ساتي، سورة الجن، آیت الکرسی، سورة یاسین، سورة صافات، سورة رحمن، سورة الدخان، سورة الجن او سورة الحشر دا آخرنی آیتونه، او سورة الهمزه او سورة الاعلى، او دا آخرنی دری سورتونه دا قرآن ده. دا سورتونه د دې د لاسه غالبا د پیریان تنګیږي، ډېر زیات دي تنګیږي. او دا مې یاد ساتئ هر هغه آیت چې پای کې د شیطانانو تذکیرئ او پای کې د جهنم تذکیرئ او پای کې د عذاب تذکیرئ، نو دغه ځای کې پیریان چې د هغوی صبر نشي کولی او وځي. که بالفرض دی ووتو لکه خبره یې ومنله او د قرآن ویلو سره دی ووتو نصیحت یې قبول کو، نو د هغې نه بعد بیا دې سړي له پکار ده چا نه چې د پیریان ووتو. اوس په ده باندې د پیریان بیا هم راتلی شي، په دویم پیر به د پیریان بیا هم راتلی شي. نو پکار ده چې دی د مانځه حفاظت شروع کړي. دغه شان د فلمونه کته، د سندرې اورېده دا به پرېږدي. او چې کله مو وده کېږي او د تاسو ټول ته زموږ د نصیحت ته چې کله هم تاسو وده کېږئ نو د خوب نه مخکې چاردام کوئ، د اودس په حالت کې وده کېږي او آیت الکرسي وایئ، او په کور کې هر 3 ورځو کې سوره بقره لازم وایئ.
سوره بقره کې الله سبحانه ډېر برکت اچولی په کوم کور کې سوره بقره ویل کېږي د کور ته پیریان شیطانان دا خلک دننه نه راځي په کور کې سوره بقره ویل ته شان د وده کېدو نه مخکې سورة الملک ویل قرآن د تلاوت په ترتیب سره کوه روزانه لږ وایه خیر د نیم مخ وایه یو مخ وایه خو روزانه یې کوه د نیکانو خلکو سره کښېنه پاس ځکه چې نیکان خلک الله په حفاظت کې ساتي او چې کله ته د نیکانو خلکو سره کښېنې پسې الله سبحانه تعالی به ستا حفاظت کوي زنانه ده هغې ته به داسې هم ویلی شي چې د پردې او د حجاب خیال ساته او د سحر د مانځه نه بعد دا ذکر مه هېروئ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير د سل پیری د سحر د مانځه نه بعد ویل الله سبحانه تعالی دې سړي حفاظت کوي او چې کم کارم شروع کې بسم الله وایه چې الله به برکت اچي او یوازې وده کېده نه یې په کار هغه سړي چې په هغه باندې داسې قسمه حدیثه مخکې راغلي یعنی غوره دا نه دي اگر که هېڅ خبره نه خو غوره دا نه دي چې دی یوازې وده شي کېدای شي بیا پې هغه پیریان پې بیا راشي او دا مرض پې بیا راشي د هغې نه بعد دا خبره یې د ساتئ چې کله نه کله د پیرې چې حاضر شي نو دی د وتو نه انکار وکړي ما دا خبره وکړه چې په هغه باندې به هغه صورتونه ووایي چې دی د هغې د لاسه تنګي خو بیا هم نه وځي نو وهلی شي او هغه وهل دا دي چې ته به داسې پاسته پاسته ځایونه وایې چې تا ته دا پته وي چې او د دې د لاسه د انسان ته چې دی نه تکلیف نه میلاوي خو دغه وهل دا کم چې زموږ دا خلک یې کوي نو دا وهل نشتی د دې لاسه ورته د انسان ته ښه تکلیف رسي کله نه کله داسې هم کېږي چې دا پیرې او دغه بیمار به تا ته کنځلې کوي او تا ته اوبه درېدوي خو په دې باندې به غوسه کېږي نه او که ته دا غواړې چې د پیري عقیده معلومه کړي چې د څه عقیده ده او هغې ته ته وایي نه دا آیت به ووایې یا دا دو آیتونه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم یا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله کله نه کله داسې هم کېږي چې دا پیرې به تا ته ووایي زه ووتم ښه او هغه وتی نه وي اوس پیري څه پته لګي پیري وایي زه وځمه په ده باندې جادو شی او زه دې اوس وځمه او بیا هم شتي نو په دغه ټیم کې چې ته د دې مریض په دې سر باندې لاس کېدې نو د دا سر چې دی چې رپي یا د ده دا پنډۍ دا به رپي او د ده دا غمانې چې دی دا به رپي نو دې نه ته دا اندازه لګولی شي چې آیا هغه ترې وتی دی او که نه دی وتی خو سبحان الله کله ناکله داسې هم کېږي لکه بعض ملګرو سره داسې شوي دي چې هغه پیرې ورته وایي زه وځم خو د هغه عمر کم وي د وتو طریقه وله نه ورځي نو بیا په دغه ټیم کې څه کوي په دغه ټیم کې سورت یاسین وایي بار بار او د هغه په غوږ کې چې بانګ وایي او په خوږ اواز سره د ایتونه د هغه په غوږ کې وایي د هغې سره انشاءالله د پیرې چې دی نو دا وځي خو دا خبره یې د ساتئ چې دا کمې خبرې چې مونږ وکړې دا ټول د هغه سړي دپاره چې د هغه تجربه وي نن سبا خو داسې هلکان راغلي دي چې هغه په دې مسلو باندې پوهېږي نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي نه په دې باب کې تجربه شتي خو د دغه دپاره ناستي د پیسو ګټلو دپاره او زموږ په ملکونو کې خو دا اسانه طریقه ده چې پیسې ګټې نو پیري مریدي شروع که او دا علاجونه شروع که داسې ډېر خلک ناست دي چې هغوی په دې علاجونو باندې نه پوهېږي او دغې دپاره ناست دي بعض هغه کارونه چې موږ لیدلي دي دا خلک یې کوي په علاج کې او دا ناروا کارونه یې داسې چل هم کوي د دې مریض په بدن باندې قرآن لیکي لکه اوس یو سړی دی په هغه باندې جادو شی دی نو دی د هغه په بدن باندې قرآن لیکي دا تاسو لیدلي که نه لیدلي په بدن باندې ولې قرآن لیکي او والعیاذ بالله بعض پکې داسې دي چې زنانې خواله ورغلي دي او هغه زنانه ورته وایي چې مثال کې زما بچي نه کېږي نو هغې له تعویز ورکړي په تعویز کې دننه آیتونه لیکلي او دا تعویز به د میچازو په دیزي باندې ځوړن کړي داسې ورته ووایي نو په بدن باندې چې کله ته ولیدې یو سړی چې ته په بدن باندې دا لیکل میکل کول نو پوه شي چې دی په دې علاج باندې نه دی پوه او غالبا د دې سړي عقیده هم خرابوي دغه شان
اکثر دسم کوي د دې ګوتو د سرونه نه دي په دې باندې د حروف مقطعات چې کوم د سورتونو په اوله کې راغلي دا لیکي لکه الف لام میم صاد قاف یاسین او داسې په دې ګوتو په دې سرونو باندې لیکي دا مې علاج دی او دا علاج د سره شتي نه. دغه شان کله نه کله په کپړه باندې آیتونه ولیکي یا د الله نوم ولیکي دا کپړه به وینې او دا سره په علاج کې راغلی نه ده. دغه شان د دې زنانه د مخ ته به ګوري چې زه دغه پیرې معلوم کما. دې خلکو چې څومره د انسانان دوکه کړو دومره بل چا نه یې دوکه کړي. یو سړی به ځان ته سم غیرتي وایي او زه پلانې او علانې او ښځه به بولي داسې یو کوډګر له او تاجر له چې دغه تجارتي او هغه به د زنانه دې مخ ته داسې ګوري وي دغه ته درکړه د کپړه دې درکړي چې زه دا پیرې وګورم او دی به ته ښه ښکلی نشي ډډه به یې لګولي چې کله داسې ووایي چې زه پیرې ګورم او دا چل کوم او دغه چل کوم پوه شي چې دا سړی په دې علاج نه پوهېږي خو دې تاجر د تجارت کوي او د خلکو عزتونه خرابوي. په دې کې دې ته ضرورت نه راځي چې د زنانه مخ ته به ګوري. د زنانه مخ ته کتو څه ضرورت دی او چې دې د زنانه مخ ته وګوري نو به دې مخ کې به ورته پیرې ښکاره شي. پیرې خو د بدن کې نه ښکاره کېږي نو چې کوم سړي دا چل کوي پوه شي چې دا د کار نه دی خو دې بس دلته لګیا تجارت کوي. ښه دغه شان کله نه کله بیمار ته دا وایي چې زه د قرآن وایم نو ته به د لاسونه داسې ونیسې لکه سړی چې دعا غواړي او دې ته هېڅ ضرورت نشته. دې لاسونو نومو ته هېڅ ضرورت نشته. ښه دغه شان دا هم یو غلطه طریقه ده په علاج کې چې په زنانه باندې قرآن وایي او د هغې سره محرم په خوا کې هغې سره محرم نه وي. دغه شان دا هم حرامه طریقه ده چې دی په زنانه باندې قرآن وایي او د هغې په جسم باندې لاس راکاږي. لکه مثال کې به کوم ځای کې پیری دی به کوم ځای کې تکلیف دی په اوږه باندې تکلیف دی نو دی به ته په دې اوږه لاس کېږي. دا حرام طریقه ده چې یو زنانه ته د هغې په محارمو کې نه په هغې باندې لاس لګول او د هغې سره لاس میلاول دا حرام دي. عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله په خپل ټول ژوند کې چې د پردۍ زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی. دغه شان د بعض خلک وایي چې کله پسې علاج له ورشي نو ته به د پلانې خوراک نه خورې او پلانې به نه خوري وایي د دې د لاسه د پیرې کمزوری کېږي او د دې خبرې هېڅ اصل نشته. خو بعض کسان داسې چل کوي چې په مالګه باندې قرآن وایي په مالګه باندې او دا مالګه بیا په کور کې دا په کور کې به د ګوټونو کې چې دی تس نسو ولي او هلته به یې وشیندې او د دې هېڅ اصل نشته. خو بعض داسې کوي چې تصویر به وایي ماله تصویر راوړه مریض مه راوله نو په تصویر باندې دمونه اچولی کېږي نه اچولی کېږي. خو بعض په دې موبایلو باندې دمونه اچوي هلته به هغه نه چې دی خو دی نه چې دی لګیا دی کنیکشن یې کړی او بعض په ټلیفونو باندې دمونه اچوي. دا د سره په شریعت کې نشته. د دم دپاره دا په کار ده او دا خبره لازم ده چې په دغه ټیم کې کوم سړی چې دم اچوي او مریض چې دوی نږدې یو بل ته د نن سبا د دمونه راوتي د بلوټوت ته دمونه د بلوټوت دمونه چې یو سړی ناست په امریکا کې دی ته به دم د پاکستان نه اچوي نو داسې تجارت روان کړی دی او د دې هېڅ اصل نشتی. دا کمی خبرې چې ما وکړې دا بعضه غلطیانې دي چې د دغه کوي دا خلک یې کوي دا کم چې علاج کوي او په دې کې موږ دغه خبره تاسو سره اکثر مخکې ذکر کړی چې دا پکې اهمه خبره ده چې پیرې چې کومه خبره کوي لازم نه چې دا خبره دی رښتیا کوي. دغه په دې خبره باندې ټولو خبرو باندې به یقین نه کوي. دا یو څو خبرې وي چې تعلق یې ساتو د دې علاج سره. اگر که مسلې نور هم ډېرې زیاتې دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو چې صرف زموږ دارونه په دې مسله باندې پوه شي. د جادو چې دی خپل جادوي لکه بعد جادو داسې چې سړی د ښځې نه منع کړی بعد جادو داسې چې د چا سره یې وله دشمني پیدا کړي بد جادو داسې چې مثال کې په بدن په سزي وله اثر کړی د هغې لپاره بیا خپلې طریقې دي خو موږ هره طریقه په تفصیل سره نشو ذکر کولی نه موږ سره دومره وخت شته او نه دومره تفصیل ته ضرورت دی خو چې صرف موږ دومره پوه شو چې که سبا له زموږ په کور کې داسې مسله راشي الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي نو چې موږ ته څه نه څه پته وي چې څه کول پکار دي او کم آیتونه ویل پکار دي او کومه طریقه کول پکار دي یا که بالپره چې ته څوک چا پسې علاج له لاړ شي نو چې هغه ته دومره پته وي چې زه چا پسې ځم آیا دی په دې علاج باندې پوهېږي او که نه دی په دې نه پوهېږي.
پاکستان کې او افغانستان کې او په دې ملکونو کې خدای چې ګارانټي ورکړي په بورډ باندې لیکلي په دیوالونو باندې لیکلي وایي زموږ خوا له راشه ګارانټي درکوو چې علاج به کېږي ګارانټي ته څه شي ورکړي علاج کوونکی او شفا ورکوونکی څوک دی خو الله سبحانه تعالی دی نو کیدی شي چې د دم سره شفا میلاو شي او کیدی شي شفا میلاو نشي نو دا خبره ساتي او ما تاسو سره مخکې دا خبرو کړی چې په دمه چورو کې دا خبره لازم ده چې ستا به د عقیدې چې شفا ورکوونکی څوک دی هغه الله سبحانه تعالی نو کله نه کله داسې هم کېږي چې ته به د انسان باندې ښه دمونه واچي او ښه کوشش به وکړي بیا هم د شفا نه میلاوي الله سبحانه تعالی دغه په قسمت کې شفا نه لیکلي او کله نه کله داسې چې په یو پیر باندې ورشي پسې نو الله سبحانه تعالی هغه شفا ورکړي دا مختصر درسونو د جادو په باره کې او کوم خبرې چې د جادوګرانو سره تعلق ساتي او ان شاء الله زمونږ د امید دی د ټولو ورونو نه او خویندو نه چې په دې مسلو به ځان پوه کړی او د دې قسمه خباثتونو نه به ځان لرې ساتي د جادوګرانو خواته تله او د کوډګرو خواته تله او جادو په جادو باندې ختمول یا په نورو مسلمانانو باندې جادو کول د ټولو مسلې تفصیل موږ دې لپاره بیان کړو چې زموږ د معاشره د دې ګناه نه او د دې پلیتوالي نه پاکه شي زموږ په معاشره کې د مرض ډېر زیات شوی دی او دا ما تاسو ته ووایي چې په هغه ځایونو کې دا مرض ډېرېږي په کوم ځای کې چې الله او د الله د پیغمبر نافرماني ډېره کېږي نو چې څومره موږ د دین نه لرې کېږو څومره موږ د قرآن او حدیث نه لرې کېږو نو دا قسمه مسلې به زموږ په کورونو کې زموږ په معاشره کې ډېرې زیاتې راځي یو سړي په کور کې 24 غنټې د انډیا فلمونه لګېدلي او سندرې پکې لګېدلي نو د په کور کې به په پلانې او په پلانې باندې پیریان به نه راځي نور به څه راځي ځکه چې د په کور کې داسې خباثت دی او د په کور کې چې د شیطان اواز لګېدلی دی د په کور کې د الله او د الله د پیغمبر نافرماني کېږي نو کوم ځای نه به د الله سبحانه تعالی هغه رحمت چې دا خبره ووري ملائک د رحمت دننه نه راځي برکت نشي راتلی نو لازم به د پیریان راځي خو چې په کم کور کې تلاوت لګېدلی په کم کور کې خلک منځونه کوي په کم کور کې خلک تهجد کوي په کم کور کې خلک بیانونه اوري په کم کور کې خلک د اسلام مطابق ژوند تیری الله سبحانه تعالی د خلکو حفاظت کوي الله سبحانه تعالی زموږ د معاشري زموږ د قوم زموږ د ملک ته الله سبحانه تعالی حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی د هر مسلمان د دې قسمه مرضونو نه په امان کې ساتي او که څوک بیمار شوی او جادو اثرات پی یا د پیریانو اثرات پی نو الله سبحانه تعالی وزرت زر شفاء عاجله او کامله ورکی هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين پیری له دمکی ورکول شي او کنه موږ چې يرولې شي خو دې يرولو نه مخ کې به هغه دعوت ورکې لکه یک دم نه چې بس پیری له دمکی شروع کی پیره کله کله انسان دعوت ورکې خبره مني چې تو د خبرو کې جدي مسله ده هغه خبره مني خو کو نه منل نو بیا ور دمکی ورکول شي چې زه به دا حکم دغه به حکم هیڅ خبره نه